تازه د افغانستان اسلامي امارت پریکړه کړې چې د خصوصي سکتور او د افغان سوداګرو له لوري په تیره اداره د پاتې قرضونو، ضمانتونو او تامیناتو پیسې ورکوي چې دغه پریکړه د افغان سوداګرو له توده هرکلي سره مخ شوه. افغان سوداګرو او د خصوصي سکتور استازو د یوې خبري ناستې پر مهال د دغه پریکړې هرکلی وکړ او زیاته کړه موږ تل کوشش کوو چې د هیواد په بیا رغولو کې د اسلامي امارت سره اوږه په اوږه ودرېږو. په ناسته کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند د اسلامي امارت څخه مننه وکړه چې په تیره ادارې د پاتو پیسو د ورکړې ژمنه کړې. همدارنګه یونس مومند زیاته کړه اسلامي امارت هر وخت زموږ ستونزو ته پر وخت رسیدګي کړې. په وینا یې موږ ټول سوداګر د اسلامي امارت سره یو ځای د هیواد په بیا رغولو او پرمختګ کې اوږه په اوږه ولاړ یو. موږ د دغه فیصلې د افغانستان ټول تجاران، د افغانستان ټول خصوصي سکتور، د افغانستان د وزارت مالیې، د افغانستان د اسلامي امارت د دغه فیصلې څخه د دولت د رهبرۍ څخه د زړه له کومې مننه کوو چې د افغانستان د خصوصي سکتور برحق خاصیت لبیک ویلي او د افغانستان د خصوصي سکتور د تامیناتو پیسې او هغه پیسې چې پر دولت باندې لري دی چې دغه 26 یا هر څو ادارې چې دی تثبیت کړي دي موږ کاملا نور سره همکار یو او د دې پروسو حمایت کوو او د افغانستان خصوصي سکتور به د افغانستان د اسلامي امارت په څنګ کې همیشه ولاړ وي او کوشش به وکړي چې د افغانستان په آبادولو کې په اقتصادي چارو کې همیشه کوشش وکړي. همدارنګه یونس مومند وویل ورځ تر بلې د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راځي. په خبره یې تر دې دمه د افغانستان خصوصي سکتور د 280 میلیونو ډالرو په ارزښت شاوخوا 11,09,000 ټنه میوه او سبزیجات نورو هیوادونو ته صادر کړي. تقریبا در اوسه پورې چې زه ستاسو سره خبرې کوم 3,62,000 ټنه میوه تازه د 1,3 میلیونو په ارزښت باندې صادرات لرو. 1,55,000 ټنه وچه میوه د 415 میلیونو ډالرو په ارزښت سره صادرات لرو. 6,51,000 ټنه سبزیجات، تازه سبزیجات د 1,43 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات لرو. افغان سوداګرو له نور پانګوالو وغوښتل چې اوس مهال افغانستان امن دی او تر بل هر وخت پانګونې ته ښه زمینه برابره ده. دوی همدارز له اسلامي امارت څخه مننه وکړه چې هر وخت د افغان سوداګرو ستونزو ته پر وخت رسیدنه کړې ده. نن ورځ همدغه ورځ جوړه شوې ده چې ان شاء الله تعالی افغانستان به سرمایه نه وځي او افغانستان ته به سرمایه راځي. ان شاء الله په دې تکل د ټولو سکتوري ټولو اتاقونو او د ټولو افغانانو دا هدف ده. البته امروز تصمیم را که امارت اسلامی افغانستان گرفته در این باره که یک بار دیگه میتونه که تماما سکتور خصوصی اقتصاد افغانستان چرخش به چرخ برده. این یک تصمیم بسیار خوب گرفتن. البته باز هم تشکری و اطمینان مینامیم. افغان سوداګرو په ناسته کې دا هم وویل چې ورځ تر بلې د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راځي او پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کوي چې ورځ تر بلې افغانستان په اقتصادي پرمختګونو کې ګامونه اخلي. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.